سپینې ګیرې ته وګوره او د ده د عمر ته وګوره دا د کومه لوبه وکړه په اشارو کې ښځه ګاډي ته وخېجوله دنیا به نه ورانېږي خو خیر زه د بس خپل کارونه خرابومه او په قلاره به رانه پاتې نه شي او زه به ستاسو سره هغه عمل کوم چې خلک به درنه عبرت اخلي خانه د څه چل کړل چې ته وهې د تا ته په دې عمر کې سترګې وروځې وهلې او اشارې درته کولې او ګاډي ته یې وخېژولې او ته وایې چې د څه چل کړی دی اول ځان په خبره پوه کوه او بیا هله ګزارونه کوه دا خو زما خاوند دی داسې بابو د قدرتونو مالکه دی خو ما ته هم سترګې وروځې وهي بابو بچوړیا په ده پالج راغلی دی او علاج یې روان دی دی دا هر څه په خپله وسه نه کوي داسې وی بابو بیخي خطا شومه زه په غلط فهمۍ کې لاړم بابو تاسو خفه نه شئ زه نه خفه کېږم اوس په ناحقه دې پرې ډېر ګزارونه وکړل اوس ولې 500 روپۍ ورکړه چې خوشحاله شي ډېره ښه ده بابو دا والا بابا بابو دا وګوره مې 500 روپۍ واغستې او مې ګزار وکړو خیر دی مشر دی تا پې هم ډېر ګزارونه وکړل که یو یې په تا وکړو نو څه چلو شو راځه سړیه چې ځو راځه یا سړیه کله نا کله داسې ګزارونه خوره چې پیسې ترې اخلو چې د کور خرچه پې چلو که نه ګرانه ده ګزاره ډېره ګرانه شوې ده خرچه به پسه چلو کښېنه زه د خیره سره کښېنه کار وشو هم یې 500 روپۍ واغستې او هم یې ګزارونه وکړل زه هم په قلاره کې نه منو خو چې نه کار نو څه کار خو خیر چې دا زما یاد وي نو په چا کې به کار ونه ساتم پردو غمونو وخوړلو منګ له فکار دی چې په جلدبازۍ کې فیصله نه کوو اول خبره تحقیق ته رسو نو بیا هله فیصله کوو او هغه هم په سوچ سمت سره وای شک ګمان دی او ګمان د ایمان زیان دی د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم